السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه فیاض الدین تاسو ته د قرآن او پښتانه خبرونه کې په خیر راغلی وایم. ګرانو کتونکو دا یاد لرئ چې امن یو طرف ته جنت دی. امن د جنت حیثیت دی، نو بل طرف ته تشدد، نفرت، بغض او کینه دا بالکل د دوزخ په مثال دی. او بیا محققین علما دا وایي چې د کائنات نه د کائنات دین څه شی دی، د کائنات مذهب څه شی دی، د کائنات مذهب امن دی. تاسو وګورئ انور په خپل ځای په خپل مقام کې لګېدلی دی، سپوږمۍ په خپل مقام کې لګېدلی ده، ځمکه خپل مقام کې لګېدلی ده، اسمان په خپل مقام کې لګېدلی دی. دې کې یو توازن دی او دې کې یو ښکلا ده، دې کې یو بیوټي ده. قرآن مجید ته زینت وایي، زینت الله دا زینت دی. تاسو ستورو ته وګورئ، دې کې امن دی. او الله سبحانه وتعالی په سورة رحمان کې بیا فرمایي الله تطغوا فی المیزان. د ځمکې مثال یې ورکړ او د اسمان مثال یې ورکړ چې دې کې یو بیلنس دی، دې کې یو بیوټي ده. او بیا الله سبحانه وتعالی وایي باید چې انسان د په خپل ژوند کې توازن برقرار وساتي، اعتدال دی برقرار وساتي، د ایکستریمست نشي، د ترهګر نشي، بلکې د امن او د پرمختګ دای دی جوړ شي. الله سبحانه وتعالی د اسلام چې کله انټروډوس کړي نو دی ویلي چې دا سلامتی دین دی، دا پرمختګ دین دی. اوس راځو یو روایت کې نبی اسلام فرمایي السلام من الاسلام. دا سلامتی څه شی ده؟ دا سلام څه شی دی؟ دا اصل کې اسلام نه غواړي. څوک چې د سلامتی خبره کوي، څوک چې د امن خبره کوي، څوک چې د پرمختګ خبره کوي، دا من الاسلام، دا اسلام دی. لکه چې کله مونږه په مونږ کې وایو السلام علیکم ورحمت الله او بل طرف ته السلام علیکم ورحمت الله، یعنی مؤمن دا گواهی ورکوي چې د دنیا په دې ګډ باندې سلامتی زما د لاس نه، زما د جبې نه، زما د حرکتونه، دی خوا چې کوم مخلوق اوسېږي دی د پارم امن، او دی خوا چې کوم خلک اوسېږي د دوی د پارم امن. دا د مونځ د صلات دا پیغام دی. بیا تاسو قرآن مجید وګورئ نو قرآن مجید کې د الله سبحانه وتعالی یو نوم السلام دی. همونږ وایو کنه الملک القدوس السلام المؤمن. الله سبحانه وتعالی مالک دی، بادشاہ دی او قدوس دی، قدوس دی پاک ذات دی، او السلام سلامتی ورکول والا دی. الله پاک سلامتی ورکول والا دی. څنګه چې هغه د کائنات کې بیوټي خو دی را هغه په انسانانو نه دا بیوټي تقاضا کوي، دا ښکلا چې په انسانانو پرې ژوند کې ښکلا راشي. یو بل ته مونږ فقار نو، یو بل مونږه وژنو نه، دښمنۍ نه کوو، ملکونه په خپل منځ کې دښمنۍ نه کوي. الله سبحانه وتعالی دا غواړي چې په امن سره تاسو اوسېږئ. او بیا الله سبحانه وتعالی وایي المؤمن او امن ورکول والا هم الله سبحانه وتعالی. یعنی مطلب هغه دا غواړي د دینه. بیا تاسو وګورئ نبی علیہ السلام ته چې کله یو ستونزه رااله، سیده عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها زموږ مور بی فرمایي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو مسله رااله، ما خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم بین امرین الا اخذ ایسرهما. چې کله به یو ستونزه رااله چې دا لاره اپنو کو او کو دا لاره اپنو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، نو مور بی فرمایي چې په هغه کې چې کوم اسانه لاره وا، پیسفل لاره وا، هغه طرف ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ. دغه طرف ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ. نو اوس موږ ته نتایج مخې ته راغلي. یو دی وایلنٹ اکټیویزم. ته کوشش کې اکټیویزم کې خو ستا په رویه کې وایلنس دی، ستا په خبرو کې وایلنس دی، ستا په تک کې وایلنس دی، ستا په سوچ کې وایلنس دی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی خوښ کړی. وایلنٹ اکټیویزم نه موږ ځان ساتو، بل پیسفل اکټیویزم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رویه اختیار کړی و، پیسفل اکټیویزم اختیار کړی. نو دغه نتیجه و چې یو ښکلی ټیم تیار کو، یو ښکلی دنیا په وجود کې رااله او یو د امن ماحول په وجود کې راغی. بل تاسو دینه د دې روایت ته دا اندازم لګولی شي چې ایزیر آپشن اینڈ هارډر آپشن. ایزیر آپشن او هارډر آپشن مطلب څه دی؟ قرآن حکیم ته دا وایي که فرض کا شخړه راشي، نو په هغه شخړه کې چې کله ته لاس ولګې، سپېړه پورته کې، جنګ واچې، بم په یو علاقه باندې ورغورځوې یا ټوپک راوالي، نو دا هارډر آپشن دی. د دې نتایج به ډېر زیات خطرناک دي. او موږ دا ویلي مو چې واتقوا الله، د دې خپل عمل د دې بم غورځېدو د کنسیکوینس نه ویرېږه، رب به تپوس کوي. واتقوا الله. نو په دوران د شخړې چې شخړه داسې راشي، مطلب دا دی چې د جګړې ته خبره جوړېږي او ته جګړه وکړې مثال په طور باندې، نو دا هارډر آپشن دی. او که جګړه ونه کړې او روغې ته کښېنې، خبرې ته کښېنې، نو دا ایزیر آپشن دی. ځکه سید سلیمان ندوي دا فرمایي چې انسان له الله سبحانه وتعالی ډېره وړه ژبه ورکړې ده، سنډا له دومره ژبه ورکړې ده، سنډا سره ډېره غټه ژبه ده. او شیر ته تاسو وګورئ، شیر سره غټ غټ غاښونه دي. او تاسو بیا وګورئ خر سره د لتې طاقت دی. یعنی دا ځناوران چې کوم دي، دوی چې کله ستونزه ورسره راشي، دا ستونزه انسان سره تړلې شوې ده. چې کله دنیا آباده شوې ده، دا ستونزه نه ده، دا انسان سره تړلې شوې ده. اوس دې بله ستونزه څنګه حل کوي؟ اهم دا ده. نو دغه ځناور چې کله دوی ته ستونزه راشي، نو هغه څوک ښکر اړم کړي،
څوک خپل پنج کلو کې او بل زناور د خپل جنس نه اوسلی د انسان به داسې نه کې انسان له نه غټې غټې پنجې ورکړي دي نه ولا چې کوم غټ غټ غاښونه ورکړي دي او نه ولا غټه خپه ورکړه چې دلته چلو او تاسو ګوره ولا جبه ورکړي مطلب دا چې دی به کلام کوي وقولوا للناس حسنا دی به خلا خبرې کوي قولا سدید خبرې به کوي چې د امن او د پرمختګ خبرو کوي او دغه غټ ثبوت تاسو کو ګوره الله سبحانه وتعالى دنیا پیدا کړله انسان یې راولېګو نو انسان له سره ولېګل انبیاء علیهم السلام یې راولېګل او کلام کړی دي او خبرې اترې کړې دي په زور پیدا خبره نه ده منلې د اسلام عمدق دی لا اکراه فی الدین اس کراهت نشته زور زبردستی نشته په دین کې نو باید چې مونږ دیم دلته په زور زبردستی په چا باندې خبره نه مونږ بلکې د امن پیسفل اکټیویزم طرف ته ځو او خپل شخصیت کې د نکار راولو د روزې میاشته مونږ په خپل دسترخوان کې نکار راوستو دا مختلف ذائقې پرتی دي دا آیټم دی دا آیټم دی ذکر دا خبر کوم باید چې انسان د خپل شخصیت کې نکار راولي په خپل شخصیت کې د سلامتی راوستي تا په خپل دسترخوان کې سلامتی راوستي را خلا دې پکې راوستي را په خپل شخصیت کې هم خلا راولا ریاست دې په خپل شخصیت کې خلا راولي سپاسالار دې په خپل شخصیت کې خلا راولي پولیس ولا دې په خپل شخصیت کې خلا راولي عالم سب دې په خپل شخصیت کې خلا راولي شاعر ادیب دا ټول قام چې څومره وګړي دوی په خپل شخصیتونو کې خلا راولي نو جون به آسان شي جون به موږ نور ته خلکو ته مسله نه جوړو او اسلام هم دغه رنګ پرمختګ کوي او اسلام موږ هم دغه غواړي لک سات ژوند دی دغه رنګ چې سترګې موږ پټې کړو موږ به تاسو کېږي نو کامیاب هغه خلک دي کامیاب هغه خلک چې خپل د شخصیت دې کې خلا پیدا کړل دې کې بیوټي پیدا کړل او دغه شخصیت هغه خلا نور ته تکلیف جوړ نه کړي بلکې هغه ته ژوند وربخو هغه د لپاره امن هغه د لپاره سوکالي هغه ته ژوند وربخو دین اسلام هم دغه زموږ غواړي الله دې وکړي چې موږ د قام لپاره نفع بخشو بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم